یا فرندشپ. منګه د افغانستان د خلکو لپاره خوشحالي او آبادي غواړو. د افغانستان او هندوستان دوستي دي همیشه لپاره قایم او دایم دي. دا د اوس د محمود خان اڅکزي د نېشنل عوامي پارټي پښتونخوا له مشر څخه هیله کوو چې خپله بیانیه واوروي. د افغانستان د خلکو د دیموکراتیک ګوند عمومي منشي ملګری ډاکټر نجیب، د پولیټ بیورو محترم ممبران، د عوامي نیشنل پارټۍ مشر محترم خان عبدالولي خان، د هند څخه راغلی وفد، د بلوڅو د قومي ازادۍ د جنبش مشر خیربخش خان مري، او د لر او بر افغانستان د مختلفو کلو او بانډو سره راغلو پښتنو ورونو. نن موږ د افغانستان په دې تاریخي ښار جلال آباد کې چیرې چې یو بل ډېر ستر افغان پر پښتنو پر لر او بر افغان ګران غازي امان الله خان ښخ دی، هغې خاورو ته یو بل ډېر ستر، ډېر لوی، ډېر نه ستړی کېدونکی مبارز، پر ټولو افغانانو ګران، د انسانیت لپاره مبارزه کوونکی انسان محترم خان عبدالغفار خان باچا خان دې خاوره ته سپارو. ورونو، زه خپله خوله په رښتیا ډېره وړه بولم او خپل حیثیت ډېر ټیټ بولم چې پر دې ستر مبارز باندې وغږېږم. ورونو، باچا خان ته د عقیدت د ګلونو وړاندې کولو بهترینه طریقه به دا وي چې موږ ټول نن دلته دا پښتو وکړو، دا اقرار وکړو، دا قرآن وکړو، دا هوډ وکړو چې دا جنګ به په امن په خوښي سره باید موږ په کوڅو وګرځو، باید موږ خلکو له ولاړ شو او تاریخي افغانستان چې د هر افغان ټاټوبی دی باید آزاد او پر افتخار واوسي. اوس په شیر محمد